له طبیعي پېښو سره د مبارزې چمتوالي ملي ادارې ټول ټال شمیر ښیي چې په وروستیو نږدې درېیو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې طبیعي پېښو له کبله نږدې 200 تنو ژوند بایللی دی. په دې موده کې 253 تنه ټپیان شوي او د 9 تنو نورو له برخلیکه لا هم څه معلومات نشته. د روان لمریز کال د وری میاشتې له 6 نیټې څخه تر نن ورځې پورې د بارانونو، سیلابونو، زلزلې، د چت نړېدو، تالندې او برېښنا د غره شویدنې او ډبرې شویدو د پیښو له امله له بده مرغه د هېواد په کچه 189 تنه شهیدان او 253 تنه ټپیان او 9 کسان اداره شوي دي. په وروستیو ورځو کې طوفان او سختو اورښتونو سره سم سیلابونو ګڼ شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې او له منځه وړي دي. همدارنګه 1303 کورونه په بشپړ ډول، 15846 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي او 115 هټۍ په بشپړ او نسبي ډول او 322 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. سربیره پر دې د 11304 جریبه کرنیزو ځمکو او باغونو حاصلات هم له منځه تللي، 18300 ونې، 2415 تختې سولرونه، 352 د اوبو شبکې او څاګانې ویجاړې شوي دي او 1433 څاروي هم تلف شوي دي. له دې اړخه د هېوادوالو زیانمنو ته په کتو له طبیعي پېښو سره د مبارزې چمتوالي ملي ادارې مسؤلین نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ دوی ته د مرستې رسونې له دوامه خبر ورکوي. زموږ د ولایتي ریاستونو له لوري د همکارو مؤسسو سره په همغږۍ او همکارۍ اوس مهال هم په زیانمنو سیمو کې له سروې سره سم هممهاله د مرستو رسولو لړۍ روانه ده او د سروې له بشپړېدو وروسته به د زیانمنو کورنیو لپاره نورې لازمې مرستې هم برابرې سي. ورته وخت کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې هېوادوالو په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون له امله د طبیعي پېښو په پایله کې تلفات او سخت زیانونه لیدلي دي.